ځوانانو تاسو ته وایم او د پبجي شوقیانو او د ګیمونو شوقیانو او د یوټیوب او د فیسبوک او د ګوګل شوقیانو خدا را دغه جهالت دغه ظلم د تیارو نه راوځي په ځان باندې ظلم مکوي په ځان باندې ستم مکوي ځان ته الله مپقاروي ځان ته د جهنم اور ماخلي ځان ته د قیامت ورځ مګرانوي د دې اسلام دعوت بسوګ را سره کوي د دې قرآن دعوت بسوګ را سره کوي مالا به زما د پیغمبر نامو څوک د آیسو په نشه کې ډوب پراته دي څوک د شرابو په نشه کې ډوب پراته دي څوک د چرسو په نشه کې ډوب پراته دي څوک راته جوارې نه کوي څوک د فیسبوک نشې تباہ او برباد کړ څوک د یوټیوب نشې تباہ او برباد کړ څوک د واتساپ نشې تباہ او برباد کړ څوک د پبجي نشې تباہ او برباد کړ څوک د نور ګیمونو تباہ او برباد کړ دا ځوانان چې زما د اسلام سرمایه ده دا ځوانان چې زما په ننګ او غیرت دی دا ځوانان چې د دې په اوږو باندې د اسلام د دعوت ذمہواري پرته ده د قرآن د دعوت ذمہواري پرته ده دی به قرآن دنیا ته رسوي دی به اسلام دنیا ته رسوي دا عاشقان د پبجي ګیمونو دي دا عاشقان د فیسبوکونو دي دا عاشقان د یوټیوب دي دا عاشقان د ګوګل دي ځوانه دومره بې احساسه کېږه ما ځوانه دومره بې ضمیره کېږه ما ستا په سر باندې امت مسلمه پروت دی ستا په سر باندې د قرآن دعوت پروت دی ستا په سر باندې ناموس د پیغمبر پروت دی ستا په سر باندې عزت د پیغمبر پروت دی ستا په سر باندې حیا د خور او مور پرته ده ته د فیسبوکونو په نشه کې ډوب پروت دی ته د آیسو په نشه کې ډوب پروت دی ته د شرابو په نشه کې ډوب پروت دی زما خو تا نه ډېره تمه کېدله د دې اسلام خو تا نه ډېره تمه کېږي دا قرآن چې نن دومره بې سرپرسته دی دا اسلام چې نن دومره بې سرپرسته دی ولې ځکه چې زما ځوانان زما نه اخوا دي زما ځوانان په نشو کې پراته زما ځوانان په ډمتوب کې پراته زما ځوانان په موسیقۍ کې پراته زما ځوانان د ډمو شوقیان دي زما ځوانان د اجلاګانو شوقیان دي زما ځوانان موسیقۍ ته سرخوځي زما ځوانان موسیقۍ ته ګډېږي هغوی په مخ باندې کریمونه راتوي هغوی په ګیره کې سټایلونه کوي هغوی زما د پیغمبر پورې خندا کوي هغوی زما د پیغمبر سنت پورې خندا کوي د اسلام غم به څوک کوي د قرآن غم به څوک کوي د دې دعوت دپاره به څوک ملاتړي دا اسلام به دنیا ته څوک خوري ځوانانو تاسو ته وایم او د پبجي شوقیانو او د ګیمونو شوقیانو او د یوټیوب او د فیسبوک او د ګوګل شوقیانو خدا را دغه جهالت دغه ظلم د تیارو نه راوځي په ځان باندې ظلم مکوي په ځان باندې ستم مکوي ځان ته الله مپقاروي ځان ته د جهنم اور ماخلي ځان ته د قیامت ورځ مګرانوي د دې اسلام دعوت به څوک را سره کوي د دې قرآن دعوت به څوک را سره کوي مالا به زما د پیغمبر نامو څوک ګټي چې زما د پیغمبر پسې ملنډې والی کېږي زما د قرآن پورې خندا کېږي زما د اسلامي شاعرو پورې خندا کېږي وایه ځوانه دا به څوک ګټي وایه ځوانه دا کار به څوک کوي زما استاد ذمہواري ده ځوانه د اسلام دپاره په زړه کې غم او در پیدا کړه د دغې تیارو نه د دغې غلطو نه د دغې نشو تماشو نه راوځه د اسلام غم